السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو د مفتي منیر شاکر دغه ویډیو وګورئ، بیا زه درته یو څه خبرې کوم. مفتی منیر شاکر وایي چې دا کتابونه د اغیارو کتابونه دي، بخاري، مسلم، ابو داود، ترمذي، دا د اغیارو کتابونه. مفتی منیر شاکر خبرې به تاسو اورېدلې وي چې هغه بخاري شریف، مسلم شریف، ترمذي شریف، صحیح ستا چې د احادیثو صحیح کتابونه دي، هغه دی وایي چې دا کتابونه د مونږ کتابونه نه دي او دا مونږ نه منو. دا د اغیارو د طرفه جوړ شوي دي او په دې کې د اغیارو د طرفه لاسوهنه شوي د هغې په احادیثو باندې نیوکه کوي. نو مونږ اول د مفتي منیر شاکر نه دغه پوښتنه کوو چې هغه کتاب د احادیثو چې تا ته معتبر دی، هغه مونږ ته د احادیثو کتاب وښیه چې مونږ د هغې نه یو حدیث راواخلو او په هغه حدیث باندې عمل وکړو. مونږ ته خو د تقریبا د 1200 د زر یا 1200 کلوره په دې خوا علما کرامو همدا یو خبره کړې ده چې اصح الکتب بعد کتاب الله کتاب الامام البخاري. د کتاب الله نه وروسته اصح او صحیح کتاب چې دی هغه کتاب د امام بخاري رحمه الله کتاب دی چې صحیح البخاري باندې نومولی کیږي، ورپسې مسلم شریف او دغه رقم ته ترمذي او ابو داود نور صحیح سته دغه کتابونه دي. نو تا چې په دې باندې چرخه وکړه دغه کتابونه دومره خپرې نه خوده، نو هغه د احادیثو کتاب کوم یو دی چې موږ د هغې نه استفاده وکړو. او بل د عوامو خلکو به د ده ویډیوګانو به تاسو لیدلي وي چې هغه دی راجګیږي، اول د ده نیوکه په مستحباتو په هغه کارونو باندې وه چې په هغې باندې علماو ډېر څه نه کړو، په ده باندې ډېر څه ورته نه ویل. بیا وروسته راتو تر دې پوره په سنتو باندې، په احادیثو باندې، حتی په قرآن کریم باندې نیوکې شروع کړې او دی خپله پلټۍ ډېروي چې هغه پوه شي چې خلک دغه یو خبره ومنله، نو بیا د هغې نه بلې خبرې ته لاس واچوي، د هغې نه بیا بلې خبرې ته، او دی بیا د خپله پلټي د خپله ډله هغه په یو نه یو قسم باندې امتحان کوي چې ودرېږه د ما سره ولاړ دي او که نه د ما خبره یې منلې ده او که نه. لکه یو څه وخت مخکې د ده یو تمثیل به تاسو لیدلی وي چې هغه په موټر کې د یو ویډیو وکړله او نشر یې کړه چې په ما باندې چا ډزې وکړي یا څوک ما ته مخې ته راغلو نو زما ټول فالورز دې خبر وي. د الله نه تمه کټ په خپل فالورز باندې چیغې وهي چې د ما فالورز دې خبر وي چې په ما باندې یو څوک برید کوي. نو د دې په خاطر چې هغه خپل پلویان دی امتحان کړي چې د ما پلویان څومره د ما سره ولاړ دي. که د ده سره ولاړ وي نو بیا دی د هغې نه مخته یو بلې مسلې ته لاس واچوي، او که ولاړ نه وي نو بیا دی راګرځي په هغه مسله باندې کوشش کوي چې د خلکو په ذهن کې هغه خبره ښه پخه کړي.